که زه د ټریفیک انچارج وی یا سلوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کمال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله دی او اوس په دې باندې یو ویډیو مې کتله یو نه پکې یو خوا یو تک تور بنده ناست دی او بل خوا ته ناست دی او دا شعر یې پې سیټ کړی او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کمال نو ما چې دا شعر ما ولي بیا ریپلیوال خو د الله پیره بابا راشه والا نظم نه نه کلاریږي دی به خوشحاله چې مولیانې په 510 کې ور واچي که نه بیا به خوشحاله شي او دغه څو نور هم انقلابي شعرونه چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کم هنر به هلکه لږ د چغې په ټیم کې چغه وه داسې چې وخته چغه او هغه یتیم چې د ماښام د اذانونو وخت شي کوڅه کې کینې وایي که چېرته مې بابا راشي نو مو خو مننه جی ډېره مننه انعام دی جی ما سره خو د غم کمی که سرکاري سړی بیا د چټي راکړه چلکه خو د پټلۍ نه کوږ نه شو هلکه صاحبه چې زمونږ نمبر شه نو میکونو کار پرېښوده اول خو د دومره ښکلي پروګرام چې چا را جوړ کړی دی درمان صاحب پکې ډېره منډه تړله کړې او ډېر زیار یې پکې کړی دی او د مونږ له دا دا ټکي د انګلیش ته ویل به مونږ ته لږ ګرانې خو دا واله چې دا څومره دي دوی ته یو جهان مننه چې دومره ښکلې دغه یې سټارټ کړی دی لکه د ځان دپاره خو هر څوک ژوند تېري خو چې داسې خلکو دپاره یو سړی احساس لري نو زه وایم چې په اصلي معنو کې دغه ژوند دی او دغه دوه درې انتخاب شعرونه به ورته ډالۍ کړمه چې په قسمتونو په تقسیم پورې خندا راشي د قسمتونو په تقسیم پورې خندا راشي او بعضې خبرې داسې واورم چې جړا راشي او د کلي خانه ته د خېټې غم نه څه خبرېږي زما بچی چې ډوډۍ ویني پکې سا راشي او هغه یتیم چې د ماښام د اذانونو وخت شي کوڅه کې کینې وایي که چېرته مې بابا راشي نو مو خو مننه جی ډېره مننه انعام دی جی ما سره خو د غم کمی که سرکاري سړی بیا د چټي راکړه چلکه خو د پټلۍ نه کوږ نه شو دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې به ووایم چې نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري په دې روانو حالاتو چې نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري او په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري مننه چې په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري مننه چې د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي تو تر هغې به هم داسې لاروي مري او عجیبه شان تماشه د راشه وینه غاټان مخکې او په ګولو خواران ورستي مري او دغه څو نور هم انقلابي شعرونه چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کم هنر به هلکه لږ د چغې په ټیم کې چغه وه داسې چې وخته چغه او چا مشاعره کې ورله داد ورنکړي شاعر د ځان سره غوسه کې وي په تازه ګرام کې څوک په شعر پوهېږي که نه نو ما ته به د شعر نه خبره نه خو صرف په مس کې چغه وایي چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خم مې ووجني او بیا مې خم دعاله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي
مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینی وي زما کاله ته د کاله سړی مغلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي ریپلیوال خو د اله پیره بابا راشه والا نظم نه نه کلاریږي دی به هم خوشحاله چې مولیانې په 510 کې ور واچي که نه بیا به خوشحاله شي هلکه دغه پینډۍ والا را باندې مه وایه دلته ووایي لکه تاسو را د اویاو کالو ثواب په یو ټیم په خوړ وی نو دلته د یتیمانو په دغه کې راغونډ شوي دلته دغه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وی یا سلوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده که زه د ټریفک انچارج وی یا سلوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کمال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله دی اول اوس په دې باندې یو ویډیو مې کتله یو نه پکې یو خوا یو تک تور بنده ناست دی او بل خوا ته ناست دی او دا شعر یې پې سیټ کړی او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کم نو چې دا شعر ما ولي بیا غدغه څو شعرونه نور هم چې کله چې څه کار شي سمدستي راځي او ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دی لکه سم ورورکي راځي او مو خو په خفګان پسې خفګان مومو چاوې چې په غم پسې خادي راځي او دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي او ډېر را سره ګرانه را خوږېږه ما او بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي او زړه هغه د سوات په اوبو مست ښکلی وارو که د ځان سره د وړي راځي او دا د محبت ته جنون دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي او دغه اخري غزل چې نه په ګرمۍ نه په ساړه مزه او غم ته دې ټینګ لکه د غره مزه دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګه چې مې وینې داسې نو مزه او ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه مزه چې نصیبونه کومه شپه وي شل شو نو په هغه شپه باندې ودو مزه او په نورو خلکو درون او سپک پرېږدوه ویمه چې ستا نظر کې سو مزه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه مزه او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زو مزه او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه مزه او دغه درې هیري شعرونه صرف چې د خپل جنون دغې مرام ته به مې نه پرېږدوئ په شاړو دشتو کې یو ګام ته به مې نه پرېږدوئ ما لکه خپل د زړه قاتل چرته په ګوتو راغې زه چې ترې اخلم انتقام ته به مې نه پرېږدوئ او چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو خښ کوي که مازدیګر مړ شم ماښام ته به مې نه پرېږدوئ یو جهان قامت غزل سینا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پیغل توب ځواني غزل شوخ سنگار غزل زړه غزل درزا غزل تادي غزل تلوار غزل